د وای چې یو کس دی هغه ته من ښځه کړې ده اوس وای خارج کې دی وای دا زما نه خلاص ده بله ښځه یادی نو محترمه که دینه ده مطلب همدغه وي چې زما طلاق دی نیت د طلاق پکې کړی وي نو دا طلاقه ده او نکاح تاسو کولو سره بیا کار کېږي خارج ته خو چې څوک لاړ شي که ښځه لاړه بیا میړه یادی وای دا زما میړه نه دی او که سړی لاړو بیا ښځه یادی دا زما ښځه نه ده نو داسې خلکو ته لورګانې مه ورکوئ چې هغه خارج ته ځي او هلته بیا روان وي بیا به هغه لور خور بیا پاتې وي نو که چې د نیت د طلاق به یې کړی دا هم همدغه یو طلاق باین دی نکاح تازه کولو سره کار کېږي یو بل محترم پوښتنه کړې ده که یو سړی داسې ووایي چې که ما پلانکۍ جنۍ سره نکاح وکړه دا ما طلاق یې طلاق یې طلاق یې نو دا اوس طلاق مغلظ دی دوباره اوس دا نکاح کولی شي او که نه په نکاح کې نو دا طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي که یو واقع کېږي که درې واقع کېږي محترمه که چې دغه شان الفاظ ویلې لکه تاسو چې ویلي درې طلاق یې ویلي خو بېل بېل یې ویلي نو په دغه صورت کې که دا چې ته نکاح وکړي نو یو طلاق واقع شو دویم دریم ته ځای نه پاتې کېږي ځکه غیر مدخول بها ښځه په یو سره باینه ګرځي او که یو طلاق نه هم دی ځان ساتي نو فقهاو هغې دپاره حیله لیکلې ده ته دیوبند او نورو شامي کې هم دا شته دی چې بل څوک دې دله دا نکاح وکړي دا دې نه کوي بل څوک دې ورته وکړي فضولي دې دا نکاح وکړي یو طلاق هم بیا نه واقع کېږي